ملګرو آیا تاسو ته دا پته ده چې یو سړی د خپل ټول عمر یو کال جنکو ته په کتو باندې ویسټ کوي؟ او آیا تاسو ته دا پته ده چې موږ د خپل ژوندۍ تقریبا 3 میاشتې په ټایلټ کې تیرو؟ او تاسو ته کدا پته ولګي نو حیران بشئ چې برین او مایند دوه جدا جدا شیزونه دي. مایند د دماغ په کمی سکی دي، د دې پته ساينټسټو د وسه پوری نه لګولې. او په یو ورځ کې زموږ په دماغو کې 60,000 خیالات راځي او په دې کې 70% خیالات نیگیټیو وي. نو په دې ویډیو کې به تاسو داسې نالجیبل او انټرېسټینګ فیکټس پیژنئ. او ملګرو د ویډیو په اخر کې به تاسو ته د داسې یو اکوپریشر پوینټ په باره کې وایم د کوم نه چې تاسو خپل د میموري پاور سیوا کولای شئ. سو لیټس بیګن. نمبر 7، تاسو په دماغو کې د میموري سره تړلې یو انټرېسټینګ خبره وکما. لکه څنګه چې تاسو په موبایل کې میموري کارت لګیدلې نو هغه د هغې یو لیمیټډ سټوریج وي. او آیا تاسو ته دا پته شته چې تاسو د برین سټوریج څومره دی؟ د څومره جی بي ډیټا پورې تاسو په خپل برین کې سټور کولای شئ؟ نو ملګرو د ساينسدانو دا وینا ده چې د یو انسان د دماغو سټوریج 2.5 میلیون گیگا بایټس پوری وي. نمبر 6، ملګرو آیا تاسو ته دا پته ده چې کله موږ څوک اګنور کی یا ریجیکټ کی نو زموږ دماغو ته بالکل داسې محسوس کیږي لکه موږ چې زخمی شوي یو. نمبر 4، ملګرو تاسو ته خو به دا پته چې د انسان په خوله کې 32 غاښونه وي، خو آیا تاسو ته دا پته شته چې زموږ د جسم 95% کیلشیم صرف په غاښونو کې او غاښونه زموږ د جسم داسې حصہ ده کومه چې په خپل نه ریپیر کیږي؟ او آیا تاسو ته دا پته ده چې موږ د برش کولو ټوټل ټایم په یو کالو کې اډ کو نو دا به تقریبا 40 ورځې وي؟ او آیا تاسو ته دا پته شته چې د دنیا د ټول نه غاښ ګران د نیوټن وو کوم چې په 1816 کې په $3633 خرڅ شوی وو کوم چې اوس د $36,000 برابر دی. نمبر 3، ملګرو په کم کور کې چې زیات جنگونه کیږي دا کور د ماشومانو په دماغو باندې بالکل هغه شان اثر پریوزي لکه څنګه چې په جنگ کې په پوج باندې پریوزي. او کنو تاسو صحیح واوریدو د دې لپاره دا ویډیو خپل پیرنټس ته وښایئ او هغه ته ووایئ چې په کور کې جنگونه نه دي کول پکار کنه تاسو حال به هم سداسي. نمبر 2، ملګرو تاسو ته خو به دا پته وي چې د انسان سترګې یوه کیمره وي نو د هغې پاور به 576 میگا پکسل وو. خو آیا تاسو ته دا پته ده چې زموږ د سترګو سایز د پیدایش نه والا د مرګه پورې برابر وي، دا نه لویږي او نه کمیږي. او که په سترګو کې څه قسمه سکریچ راشي نو کار نه هغه په 2 یا 3 ورځو کې په خپله ټیک کوي. او آیا تاسو سره چېرته داسې شوي دي چې تاسو د رڼا واله ځینه تیارې طرف ته لاړ شئ نو تاسو ته هر څه خړ ښکاري؟ دا ځکه کېږي ولې چې زموږ د سترګو پردې په رڼا واله ځای کې خوري شي او د تیارې په ځای کې ایکسپینډ کېږي. نمبر 1، ملګرو د ټي وي د کتو په عمل کې دماغ ډیر کم استعمالیږي او د دې نه د ماشومانو دماغ زر نه تیاریږي. د ماشومانو دماغ په قصو ویلو کې او په اورېدو کې زیات ګرو کیږي ولې چې د کتابونو د لوستو نه ماشومان زیات سوچ کوي یعنی ایمیجینیشن کوي د کم د وجې نه چې د هغو دماغ زیات ګرو کیږي. نو د دې لپاره د وس نه ټي وي بند او کتابونه لوستل شروع. ملګرو اوس خبره کوو د هغې اکوپریشر پوینټ په باره کې د کم په باره کې چې ما تاسو ته د ویډیو په اوله کې ویلي وو. ملګرو دا پوینټ ستاسو د خپو په ګوتو کې موجود دی. ملګرو زموږ د جسم میکزیمم اکوپریشر پوینټ په خپو کې که تاسو د خپلو خپو ګوتې مالش کوئ نو د دې نه د دماغو ټول کیمیکل بیلنس کیږي او کنسنټریشن زیاتیږي. ملګرو که د دې ویډیو نه تاسو څه لږه غونډه هم زده کړه کړي نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرېسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.